سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ته احترامات. پښتنو افغانانو ورونو ما نن ته دوه عکس لګولي. یو عکس چې په انډیا کشمیر کې چې پاکستان په توپه کې انډیا ته ورکو، په هغې کې د انډیا آرمي یو کشمیری شهیدانې زموږ یو مسلمان لور او ماشوم هلته ناست دی او تاسې به د هغې ویډیو هم کتلي. بل طرف ته چې تاسې وګورئ په جنوبي پښتونخوا کې زموږ یو پښتون ماشوم د پاکستان اف سی پوځ دومره وخي چې هغه وروره د ذوالقدن په حالاتو کې دی، مګر د پاکستان منافقه میډیا، د پاکستان اسلام دشمنه میډیا، د پاکستان پښتون دشمنه افغان دشمنه میډیا صرف د کشمیر خبره کې خو زما د لرو بر د پښتنو د افغانانو د ماشومانو خبرې نه کوي. زه تاسو سره بله ویډیو هم درته کوم، تاسې وګورئ. ملګرو دوستانو تاسو ګورئ چې په چمن کې څنګه ظلم روان دی. دغسې ظلم دوستانو په دنیا کې چا نه دی ښه داسې ظلم په دنیا کې هیڅوک هم نه کوي کوم چې د پاکستان اف سی د پاکستان پوځ د پښتنو سره کوي. مګر هم د پاکستان منافقه میډیا به تاسې ونه ګورئ چې په دې باندې خبره وکړي، خو د کشمیر مسله به راته رالي. نن هم زما پښتانه ورونه ماغزه نه خلاصېږي. موږ بد کړي دي چې موږ کشمیر ګټلی دی، انډیا نه موږ ګټلی. زموږ مشرانو غلطي کړې ده انتخاب چې ګټلی دی، ځکه دا منافقت کوي دغه جرنیلان او دغه میډیا والا د پاکستان. نن راشه وروره موږ د یو شي خلاف نه یو چېرې ولې دا شی جوړوي. راشه نن وګوره غټه بوتخانه ورته په اسلام آباد کې جوړوي، هلته په د انډیا میډیا وروره ټوکې او ټقالې کوي چې موږ د بوتخانه په بدماشۍ دلته جوړو، مودي جوړوي. نن راشه وګوره په بلاور طرف ته غټه ګودواره ورته جوړ کړه سیکانو ته، مهربانه بې ویزې ځي راځي. موږ د دې دغه نه یو چېرې دا ولې جوړه کوو. خبره دا ده ولې د کشمیر ټیکه ما اخېستې د جهاد په ما باندې به جهادونه کې ستا د 6.5 لکه پوځ چشته پاره ساتلی، چرګانو خوراک لم ساتلی، چرګان وخوري، خو تاسې ورشئ که نه. دا همیشه موږ یې جنګولي. اوس هم زموږ پښتانه نه پوهېږي د کشمیر کې ظلم روان دی. خدای دې په سترګو باندې ړوند مه کړه، د دې خپل کشمیر د خپل فلسطین غم دې وکړه چې دا 43 کاله په تا باندې لوبې او نخرې در باندې وکړي. ته ماجر کړي، ستا هم پورته په افغانان پښتانه ماجر کړه، هم ښکته پښتانه افغانان ټول ماجر کړه. په دنیا دا نه ډکه ده. د خپل غم نه کوې مهربانه د کشمیر غم وړی چې په کشمیر کې یو ماشوم د انډیا آرمي یو سړی شهید کړی دی، وروره ماشوم هلته ناست دی. موږ ویو چې ظلم دی، خو اول به د خپل ظلم ولې غم نه کوو چې دا 43 کاله په دې لر او بر افغان پښتانه خاوره باندې دا اور بل کړی و، همدغه پنجابي جرنیلانو کرنیلانو. د دې غم وکئ، د کشمیر غم مه کوئ. په زړه کې ورسره نفرت وساتئ، دغه ورسره وساتئ. ظلم دی، موږ مسلمانان یو، خو خبره دا ده چې اول زموږ سره چې کوم ظلم کېږي د دې موږ د چا نه پوښتنه وکړو. او دا ولې دا منافقه بې غیرته میډیا د پاکستان د دې خبرونه ولې نه نشرئ چې ما ته د کشمیر خبره په خوله کې راچي، خپله ورسره الواګانې خوري، مټیان ورسره خوري په واګه باډر باندې. دلته وروره ما ته د جهادونو خبرې کوي. دلته به د کرنل د ثوابۍ والا کرنل نه و چې شهید شو، موږ به هغه شان شهیدان پرې ورکوو او دا به ورسره وروره چین او مټیان خوري. او دلته به ته په اسلام آباد کې بتخانې جوړې او په لاهور کې به د لغټې ګودوارې جوړې او ما ته به د جهاد خبرې کوي. ولې د جهاد ټیکه موږ پښتنو اخېستې نه، موږ اخېستې ده. څه دوی به جهاد نه کوي. نالت دې وي د پاکستان په دغه منافقه میډیا په دغه رذیلانو باندې.